السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په نړۍ کې تاسو درخوایم چې موږ څنګه کولی شو د واتس اپ بند نمبر یا د واتس اپ بند شوی نمبر خلاص کو دوستانو په نړۍ کې تاسو داسې په زړه پورې طریقه درخوایم چې موږ خپل په غو طریقه باندې موږ خپل د واتس اپ بند نمبر د 2 ساعتونو نه ویل تر 6 ساعتونو په جریان کې خلاصي کړی دي همدغه په زړه پورې طریقه نو تاسو ته په دغه ویډیو کې درخوایم دوستانو دوه طریقې درته خایم نو دوستان تاسو په ویډیو لا فایل نه تر پای پورې مکمل سره ګورئ نو لموږ سره پاتې شي ویډیو دقیقه وګورئ او تاسو زه په ګارانټي سره وایم چې دغه طریقه وکړئ تاسو واتس اپ نمبر به حتمن خلاصيږي ځکه موږ په دغه طریقې سره په ثبوت سره یو واتس اپ نمبر ما په 30 ساعتونو کې 2 واره په دغه طریقې باندې خلاص کړی دی نو تاسو ته په زړه پورې طریقه درخوایم راځئ زه سید الله سم تاسو ته په دغه ویډیو باندې پیل کوم راځئ چې ویډیو شروع کوو نو دوستان د ټول نوال به تاسو کې خپل موبایل کې به راشئ واتس اپ ته کله دوستان تاسو خپل موبایل کې واتس اپ ته راغلی په اګری ان کنټینیو بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ کله چې دلته کلیک وکړئ دوستانو اوس به تاسو کې دلته به تاسو خپل نمبر پکې نه لیکئ د ټول نوال به راشئ د پورته کونج کې درې ټکي ښکاري په دغه به کلیک وکړئ او دلته به تاسو هیلپ ته راشئ دوستانو کله چې تاسو دوستانو هیلپ ته راشئ لاندې تاسو ته یو اپشن راسي this doesn't answer my question په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ کله دوستانو دلته کلیک وکړئ اوس به تاسو دوستانو راشئ دلته visit our help center په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ دوستانو کله دلته کلیک وکړئ تاسو سیده بیا براوزر ته کله تاسو د واتس اپ براوزر ته راغلی ته تاسو لاندې راشئ اکاونټ اینډ اکاونټ بینز په نوم یو اپشن درته راځي دوستانو تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ کله دوستانو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ اوس به څه وکړئ دوستانو اکاونټ بینز یعنې زموږ واتس اپ نمبر بین شوی دی په دغه اپشن تاسو ورته کلیک وکړئ کله دلته کلیک وکړئ دوستانو نو اوس به تاسو څه وکړئ رابشئ دوستانو اباوټ اکاونټ بینز په دغه اپشن به تاسو بیا ورته کلیک وکړئ کله دوستانو دلته کلیک وکړئ تاسو دغه یو صفحه خلاصیږي تاسو به د ټولو لاندې راشئ لاندې یو اپشن درته راسي دوستانو ګیټ ان ټچ په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ کله دوستانو په دغه اپشن باندې کلیک وکړ اوس په تاسو کې دوستانو دلته تاسو ته دوه اپشن راځي ګورئ سونه واتس اپ مسنجر سپورټ او واتس اپ بزنس سپورټ اوس موږ د واتس اپ سره کنټاکټ کوو هغه ته خپل ستونزه وړاندې کوو نو دلته دوستانو څه وکړئ که تاسو سره واتس اپ مسنجر استعمالوئ نو تاسو په لومړی واتس اپ کنټاکټس په دغه اپشن واتس اپ مسنجر اپشن باندې اړیکه کلیک وکړئ او که تاسو سره بزنس واتس اپ د لاندې دوهم اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ خو ما سره سیپ واتس اپ افیشل اپلیکیشن دی زه په د واتس اپ کنټاکټس اپشن باندې ورته کلیک کوم دوستانو کله دلته کلیک وکړئ رابشئ دوستانو لاندې دلته تاسو لومړی خپل هیواد کنټري ورته انتخاب کړئ تاسو په کوم هیواد کې اوسئ کې افغانستان پاکستان یا کوم بل هیواد زه افغانستان کې مقصد ما افغانستان انتخاب کړ دلته به تاسو دوستانو تاسو وکړئ خپل هیواد به تاسو ورته خپل نمبر به تاسو ورته ولیکئ دوستان دلته به تاسو خپل نمبر ولیکئ خو نمبر سره به خپل د هیواد کوډ نه ورکوئ ځکه موږ پورته هیواد کوډ او هیواد انتخاب کړ دلته به تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ دوستانو دغه د خپل ایمیل ادرس ولیکئ تاسو به دوستانو خپل فعال ایمیل ادرس لیکئ چې تاسو سره په خپل موبایل کې مخکې خلاص وو مخکې مو خپل موبایل کې اوس هم فعال وي یا هم دغه نمبر ته تاسو د واتس اپ خونی ډیټا بیک اپ کړی وي نو دلته لاندې کنفرم ایمیل کې به دغه ایمیل تاسو دوباره ولیکئ کله دوستانو ولیکم لاندې تاسو ته اوس وایي چې تاسو خپل واتس اپ کوم انډراید موبایل یا کوم بل څه کې استعمالولو په انډراید موبایل کې که آیفون کې آیپاډ او د نورو شیانو کې تاسو په کومه اله کې تاسو استعمالول تاسو زه په انډراید موبایل کې استعمالوم تاسو به انډراید ورته انتخاب کړئ لاندې برشي دوستان دلته تاسو ته خپل ستونزه تشریح کړئ څه ډول تاسو واتس اپ باندې شوی دی خپل ډسکرپشن بل تاسو ورته ورکړئ نو دلته یو لیکنه درکوم دوستان دغه لیکنه به تاسو کافي کړئ ډسکرپشن کې هم درته دغه پیسټ کوم تاسو دوستانو زما ټلګرام کاغذ نه کافي کې د زما ټلګرام چینل لینک ډسکرپشن کې کله چې کلیک وکړئ مستقیما و تاسو دغه لیکنې ته بوزي زما د ټلګرام چینل څخه هم تاسو دغه لیکنه کافي کولی شئ نو زه لیکنه ورته راخلم دوستانو دلته پیسټ کوم نو دوستان دغه لیکنه دا تاسو دغه ځای نه څه وکړئ مکمله دغه سره واخلئ کافي به یې کړئ کله چې ټوله کافي کړئ دوستان دا به راواخلئ دغه ځای ته دلته به دوستان تاسو پیسټ کړئ کله چې پیسټ کړئ دوستانو په دغه اخر ځای کې به تاسو وکړئ دلته به تاسو خپل واتس اپ نمبر ورته ولیکئ دلته دوستان تاسو په یاد وي خپل هیواد کوډ سره به مکمل واتس اپ نمبر تاسو په بشپړ توګه ورته ولیکئ زه واتس اپ نمبر خپل ورته لیکم دوستانو کله دوستانو خپل واتس اپ نمبر دلته ولیکئ رابشئ په د نیکسټ اپشن باندې به کلیک وکړئ کله چې نیکسټ اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو مستقیما تاسو اپیل واتس اپ ته کیږي تاسو کنټاکټ له واتس اپ سره وشو نو دوستانو راځم دوهمه طریقه تاسو درخوایم چې په دوهمه طریقه موږ څنګه واتس اپ سره اړیکه نیولی شو ایمیل ورته کولی شو دا دوهمه طریقه دوستانو ډیره ضرور ده تاسو لپاره تر ټولو مهمه طریقه دغه ده دغه طریقه وکړئ ستاسو واتس اپ نمبر به حتما خلاصیږي دوستانو ټول نو تاسو وکړئ خپل موبایل کې به راشئ جیمیل اپلیکیشن ته یا ایمیل ته به راشئ کله تاسو راغلی تاسو به خپل هغه ایمیل ورته انتخاب کړئ په کوم ایمیل چې تاسو سره اوس فعال ایمیل وي یا هم مخکې خپل واتس اپ ډاټا ورته بیک اپ کړی وي نو دوستان تاسو به څه وکړئ په لاندې کمپوز ایمیل اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ
دوستانو تاسو به دلته خپل د واتس اپ کوم نمبر چې دی هغه به تاسو وبخښئ. تاسو دلته واتس اپ کوم ایمیل چې دی هغه به تاسو ولیکئ. دوستانو تاسو به هغه ایمیل ادرس دلته پکې ولیکئ. د واتس اپ کوم ایمیل ادرس چې د support@whatsapp.com دغه ایمیل به تاسو دلته ولیکئ. دوستانو سبجیکټ اپشن ته به دوستانو تاسو راشئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ واتساپ انبینډ ریکویسټ. تاسو به دا ورته ولیکئ. دوستانو کله چې دوستانو دغه ورته ولیکئ لاندې کمپوز ایمیل ځای ته به تاسو راشئ. دلته به تاسو مکمله توګه تاسو خپل واتساپ نمبر او وبخښئ تاسو به دغه لیکنه مکمل دغه ځای نه راکافي کړئ. ما واتساپ ډسکرپشن کې درته اچولې ده. دا به تاسو څه وکړئ دوستانو دغه ځای نه راکافي کړئ. کله مو چې کاپي کړئ لکه تیر ځل مو چې موږ پیسټ کړې وه هماغه ځای څخه به یې راواخلئ. دلته کمپوز ایمیل په ځای کې به دغه لیکنه تاسو ټوله ورته پیسټ کړئ. او دوستانو په اخر کې به تاسو ډیر پام کوئ. دغه ځای کې به تاسو اول د خپل هیواد کوډ ولیکئ. خپل د کنټري کوډ که تاسو پاکستان کې وئ +2 وي او که افغانستان کې وئ +3 ورته ولیکئ. یا بل هیواد کې تاسو وئ تاسو به دلته خپل هیواد کوډ ورته لیکئ. کله مو چې کوډ ولیکئ دوستانو تاسو به ډایرکټ دلته خپل نمبر ورته ولیکئ. نو دوستانو کله مو چې خپل نمبر ولیکم را به شي په پورته سینډ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دوستانو کله تاسو په سینډ اپشن باندې کلیک وکړ کله هم دوستانو دلته خپل واتساپ نمبر ورته ولیکئ. را به شي په د پورته سینډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله هم چې سینډ اپشن باندې کلیک وکړئ دغه ایمیل به ډایرکټ تاسو واتساپ ټیم ته وشي. نو دوستانو تاسو به څه کوئ؟ تاسو به ورته انتظار کوئ. تاسو به تقریبا د 2 ساعتونو تر 6 ساعتونو پورې یا هم د 12 نه تر 6 تر 12 ساعتونو پورې به تاسو ورته انتظار کوئ. که ډېر ټیم ونه دوستانو د 30 ساعتونو نه زیات وخت نه نیسي ستاسو واتساپ نمبر ډایرکټ انبین کېږي خلاصېږي. ما چې خپل خلاص کړي دوستانو د 2 ساعتونو نیول تر 6 ساعتونو په جریان کې ما په دغه لیکنه باندې خلکو ته ډېر واتساپونه خلاص کړي دي په همدغه طریقه باندې. نو تاسو سره هم دغه طریقه شریک کړل. راځم دوستانو یو څو مهمه خبر درته کوم را سره تر پایه پورې پاتې شئ. دا چې واتساپ نمبر ولې بند کېږي د بندېدو علت یې څه دی؟ دوستانو یو څو مهمه خبرې تاسو په یاد ولرئ. یو څو کارونه تاسو په واتساپ کې هیڅکله مه کوئ دوستانو. یو داسې لینکونه چاته مه استوئ. اوله خبره داسې لینکونه چاته مه استوئ چې د هیکینګ لینکونه وي یا داسې لینکونه چې د ګوګل سره ثبت نه وي. هغوی خطرناکه لینکونه وي د هیکینګ وي نور شیان وي. هغه هیڅکله په واتساپ کې تاسې چاته مه ورلیږئ. اوله دوهم دوستان تاسو په واتساپ کې یو ګروپ ته په یو ور باندې ډیر کسان مه ایډ کوئ. که تاسو چېرته یو ګروپ خپل ګروپ مې د بل چا ګروپ تاسو په یو ور باندې راشئ 200 نمبران ټول په یو ور باندې تر دې زیات ور ایډ کړئ ستاسو نمبر ډایرکټ بین کېږي. دغه طریقه ما په 100% ګارنټۍ سره کتلې ده او ډیرو کسانو موږ ته ویل دي چې زما ورته مې واتساپ د چې نه بند شو دغه طریقې نه بند شو. نو که چېرته تاسو ګروپ ته کسان ایډ کوئ په یو ور باندې په 30 ساعتونو کې یو ور تاسو 500 نه زیات کسان مه ایډ کوئ. بل دوستانو بل مهمه خبره ده چې تاسو هیڅ وخت په واتساپ کې په ډیرو ګروپونو کې مه جوین کېږئ. یا په یو ور باندې په ډیرو کې مه جوین کېږئ یا په ډیرو ګروپونو کې تاسو جویننګ مه کوئ. که ګروپونه بیلابیل او مختلف وو د یوې موضوع اړوند ګروپونه چې بیا پروا نه کوي. که ګروپونه مختلف وو دوستانو یعنی بیلابیل ګروپونه وو د بیلابیل موضوعات په هغې کې خلکو بیلابیل چټ کوه رقم شیانې پکې خپرول. هغې کې تاسو هېڅکله ګډون مه کوئ. ځان ترې باسئ. 15 ګروپونه چې وي پروا نه کوي خو تر ډېر که ډېر شي دوستانو تاسو بیا هم ستاسو واتساپ نمبر واتساپ اداره در بین کوي. نو دوستان دا څو کارونه مه کوئ او نور داسې غیر اخلاقي شیان پکې واتساپ کې هېڅکله مه خپروئ. که څوک ساده ریپورټ هم در باندې وکړي ستاسو واتساپ بین کېږي. نو دوستان دغه طریقې تاسو په ګارنټۍ سره وکاروئ استعمال کړئ. انشاءالله ستاسو واتساپ نمبر به حتما د بې که بین خلاصېږي او که تاسو دغه لارښوونې عملي کړئ ستاسو واتساپ نمبر به بیا هېڅ وخت بین نه شي. نو دوستانو دغه وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که چېرته ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي ولرئ.